د سپردرې قطعي په کندهار کې تازه میړانه. په اوومه حوزه کې د یو قومندان په ګډون 34 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د ملي امنیت سپردرې قطعي ځانګړو ځواکونو تېره ورځ او شپه د کندهار ښار د اوومې ناحیې په مربوطاتو کې د دښمن د ځپلو په موخه ځانګړي عملیات ترسره کړه. ځانګړو ځواکونو د ولسي خلکو د ژغورنې په موخه په ډیر مهارت او تکتیک سره عملیات ترسره کړل، چې په ترڅ کې د طالب قومندان ظریف الله مشهور په حقاني په ګډون پکې 19 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نورې مرګونې ټپیان کړي دي. په دغو ځانګړو عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو یو شمېر وسلې، مهمات او چاودیدونکي توکي هم له منځه تللي. د یادونې وړ ده چې د کندهار ولایت په ښار او ولسوالیو کې به افغان ځانګړو ځواکونو چڼیز عملیات دوام ولري، چې په ترڅ کې به یې وسلوال طالبان سخت وځپل شي. دا په داسې حال کې ده چې نن وسلوالو طالبانو ادعا کړې وه چې د سپین بولدک ولسوالۍ او بندر یې نیولی دی، چې وروسته بیا ملي دفاع وزارت وویلې چې سپین بولدک ولسوالۍ او بندر د افغان ځواکونو په لاس کې دي. بلخوا افغان ځواکونو د ننګرهار ولایت په پچراغام ولسوالۍ کې د پاکستاني ترهګرو په شمول 120 طالبان وژلي. امنیتي سرچینو صحیحون نیوز ته ویلي چې په وژل شوو طالبانو کې د یادې ډلې د سرې قطعي قومندان فضل حق او 21 پاکستانیان ترهګر شامل دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي، که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.